ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د خبرونو سرټکی په کندوز ولایت کې د کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو د نندارتون څخه د بزګرانو ستاینه، په چاردرې ولسوالۍ کې د مسلکي غلو نیول کېدل او د کندوز کانونو پټرولیم ریاست لپاره د نوي رئیس ګمارنه. وینا پرتوی شوی دا سره لکه ګلونه دي وینا پرتوی. د کندوز ملي رادیو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن شنبه د 1446 سپوږمیز کال د محرم الحرام د میاشتې 28مه د 1403 لمریز کال د زمري 14مه چې د 2023 زیږدیز کال د اګست له 3 نیټې سره سمون لري. بشپړ خبرونه زه ایمل اقتاشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت ګډ پلاوي له ګمرکونو څخه د څارنې ورزونې په موخه کندوز ولایت ته سفر کړی. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت د پلان پالیسۍ او حقوقي چارو ریاست مرستیال مولوي احسان الله احرار په مشرۍ پلاوی چې د مالیې وزارت او د خوړو درملو ملي ادارې استازو یې ملتیا کوله کندوز ولایت کې د ګمرکي ستونزو د څیړلو هواري د عوایدو زیاتوالي او د اړوندو ادارو ترمنځ د ښې همغږۍ رامنځته کولو په موخه د دغه ولایت له والي ملا نصر احمد نصرت سره یې لیدلي او په یادو مهمو موضوعاتو یې بحث او خبرې کړي دي. بل لورته د کندوز والي د افغانستان اسلامي امارت د دغه نیک اقدام ستاینه کړې او د چارو لا ښه والي په برخه کې د هر راز لازمو همکاریو ډاډ ورکړی دی. د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس د قانون او پټرولیم وزارت د لوزیندید پر بنسټ د تخار ولایت د قانون او پټرولیم رئیس قاری محمد امین پیکار نن د کندوز ولایت د قانون او پټرولیم ریاست لپاره د نوي رئیس په توګه وټاکل شو او رسما یې خپله دنده پیل کړه. د دې ولایت د قانون او پټرولیم ریاست لپاره د نوي رئیس په معرفي غونډه کې د ولایت د مقام د دفتر رئیس سربیره ځینو نورو سیمه ییز مسؤل چارواکو هم ګډون کړی و. نوموړي تغییر او تبدیلي په اسلامي نظام کې او اصل یاد کړ او د مشرانو اطاعت یې له مهمو ځانګړنو وګڼل. د چاردرې ولسوالۍ امنیه قمندانۍ په دې ولسوالۍ کې د غلا په تور د 2 کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. دغه کسان د پاسو ډوله موټر د غلا په تور د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د مجرمینو په نیول کېدو کې د امنیتي ځواکونو پرله پسې او بریالۍ هڅې تازه د دغه ولایت چهاردرې ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ امنیتي سرتیرو لخوا 2 تنه د پاسو ډوله موټر د غلا په تور نیول شوي او تر ګرویګونو لاندې دي. پاسو ډوله موټر په جګري رنګ کې دوی د پلخمري ولایت څخه راتښتولي د کندوز ولایت ته او دلته یې غوښتله چې د چهاردرې ولسوالۍ کې د موټروان په قتل ورسوي او موټر اختطاف کړي چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا کشف شول. موټر هم ونیول سو او سارقین هم ورسره بالفعله ګیر سوه چې د فلحال زموږ تر نظارت لاندې دي او عدلي قضایي ارګانونو ته به وسپارل سي. په ورته مهال نیول شوي کسان بیا پر خپلو جرمونو اعتراف کوي او وایي چې نور به داسې ناوړه کړنو ته مخه نه کړي. اینمی رفیق ما که شد خب با سابق اینمی کارش بود مرقت خود براکت بازی داد من وقت شکجای شدم آمدم علی پشیمانم هستم اگر پشیمانم شدم ولی در دست چیز نمیادی جرم خود اعتراف کردم سزای خود تیر میکنم. دا کسان په داسې حال کې نیول شوي چې همدا تېره اونۍ هم 6 تنه د غلا او د عامه نظم ګډوډولو په تور نیولي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. په کندوز ولایت کې د کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو وروستي نندارتون د دغه ولایت کروندګر له توت هرکلي سره مخ شوي. د دغه ولایت د کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو پلورونکي وروستی 2 ورځنی نندارتون د بزګرانو اقتصادي ملاتړ او د کرنیزو تولیداتو بازار موندنې په برخه کې اغیزمن ګڼلی او له اسلامي امارت یې د ورته نندارتونونو په جوړېدو ټینګار کړی. محمد الله ارچیوال پرې راپور لري. د کندوز ولایت بزګران بیا ترسره کېدو ته خوښ دي.
دوی وایي چې د کرنیزو محصولاتو لاسي صنایعو وروستی 2 ورځنی نندارتون د کرنیزو توکو پلور، بازارموندنې او اقتصادي ملاتړ په برخه کې خورا اغیزمن تمام شوی. د دغه ولایت بزګران او صنعتکاران د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست دا کمسار اقدام ستایي او په راتلونکي د کورنیو تولیداتو لپاره د ورته نندارتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي. و این نمایشگاه به خاطر مارکت، بازاریابی، امتحای زراعتی بسیار مفید است. در اینجا تمام بخش‌های بخش زراعتی، مالداری، صنایع دستی، همه چیز پروسس الا ترتیب همه چیزش طور منظم در اینجا به نمایش گذاشته و خرید فروش هم جریان داره و برای دواقین بسیار کار نیک انجام دادن ریاست زراعت. اصلاح شده خود آوردیم در این نمایشگاه اشتراک کردیم. دیگه خاطر از که نمایشگاه و دیهاقین ما و تجارای ما و خاطر از خوب هستند که ببینند که چقدر دستاورد ما در ولایت ما و در تمام افغانستان از طریق تخم‌های اصلاح شده هستند و همه تجارای ما تشویق به این میشن که جنسای خوب و اصالات خوب بگیرن و کوشش از این میکنن که سال به سال که امسال عمیق تجربه گرفتن و سال از اینکه بالاتر باشن. بل پلو د کندوز کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلین د دوی غوښتنې مني او وایي چې هڅه کوي په راتلونکي هم د کرنیز سکتور د لا ودې او د کورنیو تولیداتو لپاره ورته پروګرامونه ترسره کړي. ریاست زراعت به خاطر بازاریابی محصولات زراعتی دیاقین همچون نمایشگاه را پلان داشت که ایجاد بکنه که یک بازار مناسب برای دیاقین، برای تولیدات دیاقین جستجو شود. کندوز چې د افغانستان په کندو هم مشهور دی، د هیواد په کچه په بیلابیلو کرنیزو برخو کې غوره او باکیفیته تولیدات وړاندې کړي او تل یې په دې ډګر کې ځانګړی ځای خپل کړی دی. د امنیتي ځواکونو هڅې بریالۍ دي. تازه یې 4 تنه د غلا او د ښار د عامه نظم ګډوډولو په تور نیولي دي. 4 تنه د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د لومړۍ امنیتي اوضاع له لوري د هیوادوالو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستلو او د عامه نظم بې ثباته کولو په تور نیول شوي دي. 2 تنه نور بیا د دغه ولایت په خان آباد او اقتاش ولسوالیو کې د یادو جرمونو په تور د یو کشفي راپور پر اساس نیول شوي دي. له یادو نیول شوو کسانو څخه یو اراده رونیکس ډوله موټر، یو اراده موټر سایکل او یو سیډ موبایل ترلاسه شوي دي. د کندوز ولایت د ځمکني ترانسپورت مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر ډیره بریده لایني او ټاکسي موټرونه د ترانسپورت ریاست له معیارونو سره برابر شوي او د غراض مسافرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د مسافر وړونکو او ښاري ټاکسي موټرونو د رنګ تغییر یو له بنسټیزو معیارونو څخه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندوز ولایت د ترانسپورت ریاست هڅې د ترانسپورتي سیستم په منظم کېدو او په دې برخه کې د ګڼو اسانتیاو په برابرولو کې زیاتې شوي او دا چاره د هیوادوالو له تود هرکلي سره مخ شوې دی. اوس هم د ورزش له ډګره د کندوز سپین-زر لوبغالی هره جمعه ورځ د غیږ نیونې د سیالیو شاهد وي چې پکې د هیواد د شمال ختیځ زون لوبغاړي یو له بل سره مخامخ کیږي او خپل قوت ازمایي. په دغه ولایت کې د غیږو ورزشي مسؤلین وایي ډیری دغه سیالۍ د ودونو، کلتوري او ځانګړو ورځو په مناسبت ترسره کیږي چې د کندوز او سیرمه ولایتونو زرګونه اوسیدونکي د ورزشکارانو د هڅونې په موخه پکې برخه اخلي. د نندارچیانو لیوالتیا او خوښي د غیږو د اتلانو ترمنځ سختې او په زړه پورې سیالۍ د زړه کلکو داورانو قضاوت سره د سیالیو تنظیمونکي وایي د دغه سیالیو له ترسره کولو یې موخه د هیوادوالو تفریح و د ورزشکارانو هڅول دي. امروز از طرف قومای عربا که شیرینی خوری بود مراسم پهلوانی را برگزار کرد که جوانای ما را، ورزشکارای ما را تشویق کردن. ما به نمایندگی ریاست تربیت بدنی از تو تاجرا و ریسفیدا تشکری میکنم که بیایند کنار هم بشینن، یک لبخند روی مردم بیاید، جوانا دور از ما و خطر شوه. ما از دیگر تاجرای ملی کندوز و خصوصا از تمام مردمای کندوز خواهش میکنیم که به مناسباتشان، به روز خوشیشان و مردمای پهلوانی که کندوز هستند که وارا تشویق کنند، خصوصا دیگر ولایتایی که شبرغان هستند، مزار هستند، بغلان هستند، ولسوالی امام صاحب، قلعه‌زال و تخار، ولایت تخار، قلعه‌زال، ولسوالی امام صاحب یارا تشویق کنند که به پهلوانی اشتراک بذارند.
د دې سپورټ مینوال راټول شوي تر څو د دې مشهوره سپورټ په نندارې سره خپل وخت ښه تیر کړي. لیدل کیږي چې بهرني سیلانیان هم د دې په زړه پورې سیالۍ د نندارچیانو ترمنځ ناست دي او له لوبو خوند اخلي. افغانستان د کوپیش کم لیکن د افغانستان په اړه مې ډیر څه اورېدلي وو. راغلم تر څو خپله په خپلو سترګو یې وګورم. پنجشیر، کابل، هرات، مزار شریف ولایتونو ته مې سفر وکړ او نن کندوز ولایت کې یم چې غیږنیونه له نږدې ګورم او بلا خوند ترې اخلم. ماشاءالله همون رسم عنعنات پهلوانی که در ولایت کندوز همیشه است روز به روز بهتر شده است و هجوم مردم و هجوم تماشاچیان همه روزه بیشتر شده است. همین باعث میشه که تمام مردم ولایت کندوز با ورزش رو بیارن. غیږې د افغانستان د خلکو له دودیزو او تاریخي لوبو څخه دي چې د هیواد په تیره بیا په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر مینوال او ډیر ملاتړي لري. د کندوز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د علي آباد جام تر سرلیک لاندې د کرکټ تورنمنټ پیل شو. په دې تورنمنټ کې به څه د پاسه 25 ټیمونه برخه ولري او ټاکل شوې دغه سیالۍ یوه میاشت دوام وکړي. مسؤلینو د دغه تورنمنټ په لاره اچولو موخه په دې ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې وده او له دې لارې ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو څیرو ورپېژندل په ګوته کوي. پخش په سکون او د کرکټ تورنمنټ پیل پرانیسته. د کندوز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د کرکټ سیالۍ یو میاشتنی تورنمنټ پیل شو. په دې سیالیو کې به د بغلان پنځه لوبډلې ګډون وکړي. مسؤلین وایي هیوادوال کولی شي د دې لوبو دوام د علي آباد ولسوالۍ در اصل نقطه رایابی و نقطه‌ای که یک بازیکنی که مشخص میشه یک مسیرش مشخص میکنه از همین جاست که میتونه از اینجا مرحله به مرحله تا به مرحله به تیم ملی برسن. جوانانی که به کرکت علاقمند زیاد دارن و همچنین به خاطر تحکیم روابط دیگه ولسوالی‌ها و ولایت‌هایی که همسایه هستند با ما دیگه تشریف میارن در یک فضای بسیار خوب اینا با هم دیگه رقابت میکنن. دیگه 24 ساعت ما در امنیت در خدمت ملت هستیم ان شاء الله. ما برای اطمینان میتیم در ورزشکارا که به هر نگاه باشه ما امنیتش تامین د ګردانی ما مردم است. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د دغو سیالیو په ترسره کېدو خوښ دي او د اسلامي امارت له چمتو شوي امنیت څخه مننه کوي. تورنمنټ شروع شوی دی ماشاءالله ډېر سکون او دا منفذه ده او ځوانان ډېر خوشحاله دي ورته راځي ورار ماښام میچو ته دلته ذهني سکون پکې حاصلېږي. هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې برخه اخیستې ده وایي د دې ډول سیالیو ترسره کول د کرکټ لوبغاړو د ودې لپاره اغېزمنې دي او له مسؤلینو غواړي چې د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره دې چارې ته په پرله ډول دوام هغوی نه دا هیله کوو چې باید داسې موږ باندې خیال وساتي او همیشه داسې ښه ټورنمنټونه موږ ته جوړ کړي چې باید موږ د هغې نه خوشحاله اوسو. استعداد ښکاره کړي. خپله زه شخصا غواړم چې په دې ټورنمنټ کې وځلیږم تر څو په نور داسې سیالیو کې چې هغه موږ دپاره مهمې سیالۍ دي د هغوی دپاره پوره موږ چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د رمضاني کپترنامه او وروستی خبر د فوټبال د لوبو لرو. د کندوز په الف ګروپ کې د امت ځوانانو د فوټبال لوبډلې اتلولۍ وګټله. د کندوز د فوټبال فدراسیون د دغه ولایت د بدني روزنې او سپورټ ریاست په همکارۍ د الف ګروپ د 40 ټیمونو ترمنځ حساس یو په زړه پورې سیالۍ په لاره اچولې وې چې په پای کې د امت ځوانانو لوبډلې د پیروزو ځوانانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د اتلولۍ کپ وګټه. دغه سیالۍ شاوخوا 2 میاشتې د کندوز په سپینزر لوبغالي کې دوام درلود او موخه د فوټبال غوره لیګ ته دغه ولایت د فوټبال ټیمونو چمتو کول په ګوته شوي دي. د کندوز ملي تلویزیون عزتمندو لیدونکو په خواله رسنیو کې مینوالو دا وه زموږ د دې مهال خبري ټولګه تر بیا د افغانستان ملي تلویزیون وګورئ. په مخه مو ښه شه. د الله پامان. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.